سلامونه او نیکی هیله دوستانو نن په دې خبرې کوو چې څنګه یو ګروپ په واتس اپ کې مونږ لیفت کو یا پرېږدو چې هغه میسجونه مونږ ته رانشي. مونږ تجارت لرو یا کاروبار کوو یا د یو ملګري یو دوست مهمه میسج ته پته مې خو دلته د ګروپو دومره بیروبار شي چې هغه مهمه میسج یا پیغام زمونږ لاندې لاړ شي او زموږ چې کوم میسج ته ضرورت دی یا غواړو چې هغه وګورو هغه لاندې لاړ شي هغه موږ نه پاتې شي او دلته د ګروپو میسجونه ډېر زیات کیږي. نو څنګه کولی شو دغه ګروپ پرېږدو چې دغه مزاحم میسجو څخه خلاص شو. دا ډېره اسانه طریقه لري. را به شو واتس اپ ته او کله چې واتس اپ ته راغلو مثلا کوم ګروپونو کې چې موږ ایډ یو هغه ګروپ ته به ورشو. مثلا دغه کتابتون دی د کې بیا زه وروسته بېرته اډ کېږم. نو طریقه یې دا ده چې دا میسجونه یې ما پاک کړي دي. راځو دغلته پاس دا درې نقطې چې دغه کونج کې دي په دې به ګوته ووهو. را به شو مور ته دلته تاسې کتلی شئ لاندې دلته کلیر چات که چیرې موږ غواړو چې دغه ټول میسجونه پاک کړو یا ایکسپورټ چات اډ شارټکټ ریپورټ خو زموږ چې کومه شی پکار دي هغه ایګزټ ګروپ د لاندې خوا کې لیکل شوي چې ایګزټ ګروپ. نو کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو نو موږ د دغه ګروپ څخه دلته موږ ته ښیي چې ایګزټ ګروپ آیا ګروپ پرېږدئ کینسل کوئ ایګزټ اینډ ډیلیټ فور می چې هم ګروپ نه ووځئ او هم دغه ګروپ ډیلیټ شي. نو موږ غواړو چې ایګزټ ګروپ ووهو موږ د دې ګروپ څخه لیفټ هم کو یا مو پرېښوده نور د دغه ګروپ میسجونه موږ ته نه راځي. نو دوستانو که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوله موږ سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو همداسې نور ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو. هو یېره مو نه شي کوم شي کې چې تاسې ضرورت لرئ هغه موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ تر څو په هغې باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړو.